په افغاني ټولنه کې نشهیي توکو یوازې دا نه چې د ځوانانو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی، بلکې ښځې او ماشومان هم تر خپل اغیز لاندې راوستي دي. هلمند کې دا شل بستریز روغتون تازه په نشه روږ د ښځو او ماشومانو لپاره د درملنې په موخه ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د هلمند مسؤلین وایي د اسلامي امارت په راتګ سره د معتادینو کچه په بېساري ډول کمه سوې او لا هم هڅې کوي چې دا کچه صفر ته راټیټه کړي. په هلمند ولایت کې چونکې تاسو ته معلومیږي ډېر پراخترینه غټ ولایت دی او روږدي کسانان تر ډېره حده پورې پکښې دي. په نور ولایاتو کې خو هم شته دا نشه داسې و چې څو کاله 40 کاله 50 کاله کېږي چې دا زموږ په وطن کې یو عادي شی ګرځېدلی و، خو لله الحمد د اسلامي امارت په راتګ سره دا صفر ته رالی، صفر ته راکښته سو. د زون په کچه د معتادینو د روغتونو د ملي برنامو مسؤل منیر اغا وایي د دوی هدف په ټولنه کې د هغه قشر چې تر ډېره ښځینه او ماشومان دي له نشهیي توکو کارونې څخه لرې وساتي. نن ورځ موږ د یو سترې بشري مسؤلیت د پوره کولو لپاره راټول سوي یو. دا ویاړ لرو چې د دې روغتون افتتاح کوو چې هغه ځانګړی سوی د هغو خویندو لپاره دی چې د نشهیي توکو له کبله د خراب ژوند سره مخ دي. دا یوازې یوه ودانۍ نه ده، دا د امید، بیا رغونې او د نوي ژوند پیل دی. دا روغتون به د هغو میرمنو لپاره چې کلونه یې د بېوسۍ، بدنامۍ او دردونو لاندې ژوند تیر کړی دی، د هغوی لپاره به یو ډېر ښه راتلونکی وي. بلخوا بیا یو شمېر روغتیا پالان د یاد روغتون جوړېدل مهم یادوي او په دې برخه کې د همکارو ادارو څخه د پوره همکاري غوښتنه کوي. امارات اسلامي د اعتیاداتو په مقابل کې جدي مبارزه پیل کړې ده. کښت، حمل و نقل، استعمال، مارکیټینګ دا شان ټوله بند دی. نو که چیرې یو څوک هغه د پخواني معتادینو د جملې سهامي په ډېر مشکل به خپل مواد لاسته راوړي، یعنی زمینه ورته نه ده مساعده چې خپل اعتیادات ادامه ورکړي، نو بهترین فرصت دی د دوی د تداوي لپاره. البته دا شفاخانه شل بستریز روغتون دی، یقینا چې هغه کسان چې په دې شفاخانې کې بستر کېږي دا اساسي قربانیان د اعتیادات دي. دا کسان ټول ښځینه دي او ماشومان دي. د امارت ټول مسؤلین څخه مننه چې دا شومه پدیده د دې ملک څخه ورک کړله. یو شی د هلمند دایمي روغتیا ریاست کم و چې د ښځینو دپاره و. شکر الحمدلله نن د هلمند دایمي روغتیا ریاست پرسنل پوره سو چې موږ د ښځینو او ماشومانو دپاره لري جامع سنټر یا مرکز 20 لپاره به بسترې ولري. ښه خبره لا دا ده چې ټول پرسنل یې ښځینه دی. دا بله لاسته راوړنه یې زموږ ټولنې د کلتور سره برابر یو شی دی چې د ښځینو او ماشومانو دپاره یو ښځینه د معتادینو روغتون افتتاح کېږي. دا رښتیا هم د هلمندیانو دپاره یو غټ ویاړ دی. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د په نشه روږدو کسانو په برخه کې پوره کار سوی او لا هم ژمنتیا موجوده ده چې د نشهیي توکو کارونه په ټولنه کې له منځه ولاړه سي.